سو پاکستانی به افغانانو نه نفرت کوي، سو به افغاني پاکستانیانو نه نفرت کوي، سو به بریلوي د دیوبندیانو نه نفرت کوي، سو به مماتی د وهابیانو نه نفرت کوي، سو پورې به موږ منو یو بل د شیطانت کیسې، موږ یو ټول رونه تل بکړو د محبت کیسې. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کاشف عزیز د خپلې پاڼې عزیز شاعري نه تاسو سره مخاطب یم. په پروګرام کې را سره یو ځل بیا میراخیل صاحب ناستې کړي. راځو میراخیل صاحب نه شعرونه اورو، تاسو مینوالو سره شریکو. میراخیل صاحب په پروګرام کې درته هرکلی او ډېره مینه وایم. ډېره مننه کشف جان صاحب، ډېره مننه. میراخیل صاحب د ډېرو مینوالو په غوښتنه باندې یو ځل بیا هم دا پروګرام را جوړ کو. د ډېرو مینوالو غوښتنه وه چې میراخیل صاحب نه شعرونه ریکارډ کړي، نظم ترې ریکارډ کړي. نو مینوالو سره به څه شریکې؟ زه به درته یو نظم ریکارډ کړم او یو دوه شعرونه نظم نه مخکې دي چې ګیره پرېږدمه هم مسواک کومه، ځکه ګیره پرېږدمه هم مسواک کومه ځکه چې دا ډېر ضروري سنت دی. ګیره پرېږدمه هم مسواک کومه ځکه چې دا ډېر ضروري سنت دی. او هلکه د لنګ راته غندنه مه کړئ، هلکه د لنګ راته غندنه مه کړئ، لنګ او پردوګ مې د نبي سنت دی. ډېره مننه. هلکه د لنګ راته غندنه مه کړئ، لنګ او پرتوګ مې د نبي سنت دی. د یو نظم دی لر او بر پښتنو ته پیغام. راشئ چې جرګه شو چې نور پرېږدو د نفرت کیسې، راشئ چې جرګه شو چې نور پرېږدو د نفرت کیسې، مونږ یو ټول رونه تل بکړو د محبت کیسې. سو به د یو بل غاړې تولونه جوړو سره، سو به د یو بل غاړې تولونه جوړو سره، سو به په فرقو او په مسلک لانجې کوو سره، سو به په کامونو باندې وینې تویو سره، سو به مسلمان خپلو کې چړو سره، سو پورې به مونږ کوو دا د شرارت کیسې، مونږ یو ټول رونه تل بکړو د محبت کیسې. ډېره مننه. سو پاکستانی به افغانانو نه نفرت کوي، سو پاکستانی به افغانانو نه نفرت کوي، سو به افغاني پاکستانیانو نه نفرت کوي، سو به بریلوي د دیوبندیانو نه نفرت کوي، سو به مماتی د وهابیانو نه نفرت کوي، سو پورې به مونږ منو یو بل د شیطانت کیسې، مونږ یو ټول رونه تل بکړو د محبت کیسې. مونږ یو ضمیر لرو او یو ښکلی زبان لرو، مونږ یو ضمیر لرو او یو ښکلی زبان لرو، مونږ عقیده لرو او زړونو کې ایمان لرو، مونږ مسلمان یو، مونږ ښکلی پاک قرآن لرو، مونږ یو رسول لرو او یو الله رحمان لرو، هر څه کې شریک یو بیا کړو ولې بغاوت کیسې، مونږ یو ټولونه تل بکړو د محبت کیسې. خو هغه وخت کې کیسر او کسرا راته یو شوي دي، هغه وخت کې کیسر او کسرا راته یو شوي دي، دلته کې یهود او نصورا راته یو شوي دي، دا هم په ذاتي میشن رښتیا راته یو شوي دي، نن چې هندوستان او امریکا راته یو شوي دي، دغه کړي زمونږ د بربادۍ او هلاکت کیسې، مونږ یو ټول رونه تل بکړو د ډېره مننه. او راشئ چې جرګه شو نن په دې کیسه بیعت کوو، راشئ چې جرګه شو نن په دې کیسه بیعت کوو، نه بکړو نفرت هر چا سره به محبت کوو، وس مو چې راسیږي همیشه به یې صفت کوو، نه به زورو څوک همیشه به یې عزت کوو، هیرې بکړو مونږ نوره دا اختلافات کیسې، مونږ یو ټول رونه تل بکړو د محبت کیسې. او نن چې میراهیل وان په زړه باندې سیرلی دی، ارمني صاحب نن چې میراهیل وان په زړه باندې سیرلی دی، دا نه اتفاقۍ او ناکامۍ یې زړه سېزلی دی، نن چې میراهیل وان په زړه باندې سیرلی دی، دا نه اتفاقۍ او کمنیتۍ یې زړه سېزلی دی، ځان ته دې په شاړه باندې پروت ډېر جړېدلی دی، هېڅ کوی نشي بس د هر څه نه وتلی دی، هېڅ کوی نشي بس د هر څه نه وتلی دی، خوښ به شي که څوک ورته لږ وکړي د خوږلت کیسې، مونږ یو ټول رڼه تل بکړو د محبت کیسې. ډېره مننه کشف جان.